السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل خوشاله او کامیاب لره. دوستانو، د رمضان مبارک د دې میاشتې یوه بله وظیفه له تاسو سره شریکه کوم د حضرت علی رضی الله عنه مبارک له خولې څخه. دا وظیفه د حضرت علی رضی الله عنه مبارک له خولې څخه چې نبی علیه الصلاة والسلام څخه یې اورېدلې ده، د رزق د ترقي لپاره، د رزق د پرمختګ لپاره، مثلا چې له فقر، مسکنت، له غریبۍ څخه ځان خلاصول غواړي، په دې یوې وظیفې باندې عمل وکړه. دوستانو، مجرب عمل ده، اسانه ده، هر څوک یې کولی شي. دغه تقریبا 100 واره ویل کېږي چې ډېر کوچني توري دي. هر هغه کس که غواړي چې الله تعالی په رزق کې برکت واچوي، په مال و دولت کې الله تعالی په دنیا کې ترقي ور نصیب کړي د پیسو له لارې، او الله تعالی ورته حلال مال نصیب کړي، او الله تعالی ورته هغه مال هغه پیسې ورکړي چې دی اکتفا هم ورباندې وکړي. اکثره وخت له انسانانو سره داسې بې انتها زیات مال و دولت یي، خو هغه باندې دی اکتفا نشي کولی، بیا هم د زړه قرار نه نشي د نوري په ګټلو په تلاش کې وي. نه د دې وظیفې په برکت سره به الله تعالی درته دونه درکړي چې د زندګي ټول ضرورت به هم ورباندې پوره کړي، د دنیا هر رنګه نعمتونه به هم ورباندې برلاسته کړي، او د دنیا هر قسم ته خوشي به هم د دغو په برکت، د دغه روپو په وجه باندې ځان ته راوړي، لاس ته به کړي، هغه ټول د دې یوې وظیفې په برکت سره. او الله تعالی به درته حلال مال درکړي، له حرام څخه به دې وساتي، او هغه حلال چې یې درکړی هغه که هر څومره لیږي، خو په هغه لیږ به هم اکتفا ته وکړي. په هغه لیږ کې به الله تعالی درته داسې برکت واچوي چې بل انسان ته به ډیر مال وي، خو په هغه ډیر مال به هغه انسان صبر نه کوي، ته به پر دې لږ مال باندې صبر وکړي د دې وظیفې په برکت سره. دا وظیفه حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل، کم شخص هر ورځ مثلا په ورځ کې 100 مرتبه دغه لاندې کلمې چې کم زه تاسو ته درښیم، زه چې له تاسو سره ذکر کوم، شریکه کوم، دغه وایي، نو الله تعالی به د هغه انسان په روزي کې برکت واچوي، الله تعالی به د هغه انسان په مال کې برکت واچوي، او الله تعالی به هغه انسان د عذاب له قبر څخه وساتي. د عذاب قبر هغه سخت عذاب د چې کله هم انسان پکې کېښودل شي چې هغه ګناهګار وي، نو ځکه ته الله تعالی امر کوي ورباندې راټینګه سل له 4 سرو طرفو ځکه ورباندې را روانه شي، نو بیا د دوی وی پوښتې تر بلې سر ورتېري کې اندونه سخت عذاب ده. خو الله تعالی به د دغو تورو په برکت سره لغه سخت عذاب څخه هم وساتي، او د مرګ په وخت کې کله چې هم روح له ده څخه ځي، دا روح به د جنت و دروازو ته ځي، او د جنت دروازې به ټولې د دې روح لپاره خلاص شي، جنت کې به داخل کړل شي. یعنې په دنیا کې هم دغه توري ګټه درته کوي چې وایي مثلا په دنیا کې چې رزق غواړي، پیسې غواړي، او ښه خوشحاله زندگی ورباندې تیروي، او ښه له مثلا له محتاجۍ له فقر څخه ځان ورخلاصول ورباندې غواړي، په دې دنیا کې هم دا توري په کار درځي، د دې لپاره هم دي. او دغه توري د آخرت لپاره هم ډیر ښه دي. د آخرت مثلا د قبر له عذابه دي خلاصوي، او جنت ته د په اولینه رتبه کې چې کله ته وفات کیږي انسان، روح یې و جنت ته داخلیږي. هغه دا توري دوستانو داسې کله د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک روضې ته ورسي، الله تعالی د ټولو مسلمانانو، الله تعالی د ټولو مسلمانانو د دې روضې مبارکې په برکت سره، د دې شب قدر د شپو په برکت سره، د ټولو مسلمانانو په نصیب کې دغه روضه مبارکه ولیکي چې ټول مسلمانان ورسي د دې روضې مبارکې حج وکړي، او هغه حج هغه چې انسان په زندگی کې یو ارمان لري چې نبی علیه السلام روضه مبارکه وویني، دا ارمان دی الله تعالی د ټولو مسلمانانو لپاره کې بیا خاص کر زموږ د دې مینوالو چې دغه زموږ وظایف ګوري، الله تعالی دی تر دغه روزې مثلا چې دا روزه لا نه ختم شوی، په دغه وخت کې د الله پاک جل جلاله د دې په قسمت کې دا ولیکي چې الله تعالی هغه قسمت وکړي چې د روزې مبارک سره قسمت وکړل شي او حج وکړي، او د نبی علیه السلام روزه مبارکه وویني. دغه توري د نبی علیه الصلاة والسلام د روزې مبارکې باندې هم لیکلي دي. محترمینو، د وظیفې عمل در سره شریکه کوم. وظیفه داسې وخت نه غواړي چې تاسو مثلا په معلوم وخت کې کوئ، بغیر له داسې هم ویلی شئ، خو یاد می کم یاد نه وي چې کم پر سکرین ما تاسو ته درکړی ده، یا اعلان په کمنټ کې درکړی ده، مثلا بیا دا توري تاسو 100 واره ویلی شئ: لا اله الا الله الملك الحق المبین محمد رسول الله صادق الوعد الامین. دغه توري دي
چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اولین په دې کې د الله پاک جل جلاله د خدایي صفات بیان شوي او په دوهم تور په دوهم لیک کې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اوصاف انده صادق الوعد الامین انسان کفارو تر دې اوس زمانه پورې کم کفار د لاغټو کفارو عتبه شیبه کم چې نبی علیه السلام په زمانه کې موجود لغت څخه نیولې بیا تر اوسه پورې دې کم نسل شته دا ټولو د ثابت کړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو صادق او امین انسان خو سینې منله هغه د خپل بغض وو خو الله تعالی باید د دې وزرت ایمان نو تیر کړي ځکه سی په هغه کفارو ته په تورات په هغه کې لا دا معلومو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اخیری نبی ده دا برازي او داسې صادق او داسې امین انسان به دا دې ته معلومه وشه دا راتلی راځي او دا رقم ده د حقیقت لري خو بیا هم چې کله نبی علیه السلام راغی نه منی اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې قران کریم را نازل سی بیا دغه مخالفت وکي یعنی تر دې مخکې چې قران شریف نور نازل شوی دی ټولو د لقب نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړی او چې یو صادق او یو امین انسان ستا په خبره کې هیڅ کله دروغ نسرات لای ته چې کوم خبره وای هغه رنګ کیږي او بیا چې کله هم قران ور باندې را نازل سو بیا د نبی علیه السلام مخالفت وکړی هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې بیا ایمان نه راوړی نو د دې اوس زمانہ کې کم کفار دي هم دا ثابت کړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سي داسې نبی تیر سوی هغه چې دا صادق انسانو امین انسانو رښتیا ټول عمر ویل او چاته دوکه نه ورکوله لچا سره بد نه کول اخلاق ټول پر د باندې تمام او غیرت ټول پر د باندې تمام او حسن ټول پر د باندې تمام او داسې امین او په امانت کې هیڅ کله خیانت نه کوي دا ټولو دی وس ثابت کړي د دې ټولو کفارو هغو مودغو نو محترمینو دا توري تاسو واس لا اله الا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامین دغه وظیفه د ورځې سلسل واره واس د رزق لپاره دعا وکي د عذاب څخه د قبر د بچاویدلو لپاره دعا وکي په جنت ته د روح د داخليدلو لپاره دعا وکي ان شاء الله الله تعالی مو هغه دعا قبول کړي الله تعالی مو تل آباد او خوشاله او ژوندۍ لره الله تعالی دې وکړي د وظیفه تاسو وکي پر الله تعالی مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته